د الله تبارک وتعالی په آسمانی کتابونو کې د ټول نه لوړ مقام او لوړ مرتبه چې د قرآن پاک ته ځکه د دې قرآن پاک د وجې نه مخکې چې څومره آسمانی کتابونه دي هغه ټول منسوخ شوي دي. د قرآن پاک په موجودګۍ کې څوک نه په تورات عمل کولی شي، نه په انجیل عمل کولی شي، نه په زبور باندې عمل کولی شي، او نه مخکې چې نور څومره صحیفې په پیغمبرانو باندې نازل شوي په هغې باندې عمل کولی شي. د دې قرآن مجید د وجې نه الله تبارک وتعالی مخکې ټول آسماني کتابونه منسوخ کړي دي. دویم دا چې مخکې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي هغه الله تبارک وتعالی پیغمبرانو ته په یو ځای باندې ورکړي دي. لکه تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په صحیفو باندې میلاو شو، په تختو باندې. تورات موسی علیه السلام ته په کوه طور کې په یو ځای باندې په تختو باندې میلاو شو، ورکړی شو ورته. دغه شانت انجیل، زبور، څومره آسماني کتابونه چې دی الله تبارک وتعالی په یو ځای باندې پیغمبر ته ورکړي دي. د قرآن مجید نزول هم جدا غونته کې شوی دی. یو ځل نبی علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو، وی جبریله ته چې ما ته د قرآن دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړي؟ جبریل علیه السلام ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره چې کله مال الله تبارک وتعالی یو آیت راکړي یا یو سورت راکړي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله شروع شي، او داسې زلزله وي چې ډېره سخته زلزله وي، او د هغې زلزلې د وجې نه په اسمان کې چې څومره فرشتې په هغې ټولو بېهوشي راشي، فرشتې ټولې بېهوشه شي. وی د ټولو نه اول زه هغه فرشته یم چې سر روچت کم د الله په دربار کې، او الله تبارک وتعالی چې ما ته څه راکوي هغه راته راکوي، کو صورت وي او کو آیت وي. وی د الله پاک پیغمبره چې زه بیا دا وحی اسمان د اسمان نه ځمکې ته راوړم، زه یوازې نه راځم، زه چې د اسمان نه راځم زما سره 80,000 فرشتې ښکته راکوزیږي، او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې ملګري. زه چې د قرآن یو آیت راوړم نو دومره په لوی مجلس او په لویه ګڼه د فرشتو کې تا ته راوړم. حدیث مبارک کې راځي، عایشه بیبي فرمایي وایي چې کله په نبی علیه السلام باندې به وحی نازلېده، سخت د یخنۍ موسم به انتهایی یخ به و، خو د نبی علیه السلام په تندي مبارک په خولې شروع شو، او داسې خوله به د نبی علیه السلام په تندي راله چې دا خوله به دې څڅېدله، دومره د وحي زور و زور. د نبی علیه السلام یو صحابي دی زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه، هغه وایي د نبی علیه السلام سره په خوا کې ناست وم، وی د نبی علیه السلام دا زنګون مبارک زما په پتون باندې پروت، لکه څنګه چې دوه ملګري یو ځای ناست دي. وی په نبی علیه السلام باندې د وحی اثر شروع شو، وی د نبی علیه السلام د زنګون مبارک زما د پتون ته دومره زور ورکو، دومره زور، وی قسم په الله ما چې زما دا پتون زره زره شو، مات شو، دومره د وحی زور و زور د نبی علیه السلام. احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیه السلام به چې په کومه وخه باندې سور و او په نبی علیه السلام به وحی شروع شوه، هغه وخه به نه شوه ودرېدې، هغه به فورا کېناستله، بیا به د نبی علیه السلام هغه وزن نشو برداشت کولی، دومره زور و د وحی. نو الله تبارک وتعالی مونږ ته داسې یو قرآن راکړی، یو داسې کلام راکړی، یو داسې کتاب راکړی دی چې په هغې سره الله تبارک وتعالی تمام آسماني کتابونه منسوخ کړي دي. دا د قرآن یو عظیم شان دی، یو لوی شان دی.
او دغه کتاب الله تبارک وتعالی دی امت ته ورکړی دی نو د قرآن فخر دا زمونږ فخر دی دا زمونږ کتاب دی کنه او بیا حدیث مبارک کې راځي لازمه کې اسمانونه الله تبارک وتعالی نه دی پیدا کړی الله تبارک وتعالی د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت په خپل باندې وکړو نو چې کله فرشتو د قرآن دا سورتونه واوریدل نو فرشتو وی خوش خبری دی وی هغه انسان لره چې پچا به دا قرآن نازلیږي مبارکی دی وی هغه انسان لره چې پچا باندې به دا قرآن نازلیږي او مبارکی دی وی هغه سینو لره په کوم سینو کې چې به دا قرآن محفوظ کیږي او یادیږي او مبارکی دی وی هغه جبو لره چې په کوم جبو باندې به د دې قرآن تلاوت کیږي نو ځمکه نو پیدا اسمان نو پیدا لا مونږ نو پیدا چې فرشتو مونږ ته مبارکی را کړی ده چې هغه جبو لره او هغه شونډو لري مبارکی وي په کوم جبو په کوم شونډو باندې چې به د قرآن تلاوت کیږي دا سه لوی شان والا کتاب الله تبارک وتعالی مونږ ته را نصیب کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې د قرآن تلاوت کوي او د قرآن د تلاوت د وجنه د په نورو اعمالو کې شرکت نشي کولی الله تبارک وتعالی د هغې نورو اعمالو ثواب دته په مفتو کې ورکوي الله یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ کو داسې راوګرځېدو صحابه کرام ناست نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی پتا سو کې داسې څوک شته چې بیګای په یو وګي ګېډه باندې ډوډۍ خوړولې وي پتا سو کې داسې یو تن شته نه چې بیګای یو وګه ګېډه مړه کړې وي چاته خوراک ور کړې وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا یو وګه سړې موړ کړې دي یو وګه ګېډه می مړه کړې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی پتا سو کې داسې یو کشته ده چې بیګای د یو مسلمان بیمار فرسی کړی وي دا غي تپوس کړی وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی او د الله پاک پیغمبره ما بیګا د یو مریض پختنه کړی تپوس مې ورله کړی دی یو مسلمان تپوس ل ورغلی ما بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی پتا سو کې داس یو انسان شته چې بیګای د یو مسلمان جنازه کړی وي د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبر بیګا ما د یو مسلمان جنازه هم کړی ده بیا ابو بکر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر چې بیګا می دا ټول کارونه وکړل کنه په یو وګه ګېډه باندې می ډوډۍ وخوړله بیا د یو مریض تفوس لورلم بیا می د یو مسلمان په جنازه کې شرکت وکړو الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې وکړل او کور ترالم نو ټیم ډیر نا وخت او د شپې نو ما وی کو وسو د کېږي نو تهجد خو پرې د سارا منځ بدرنم قضا شغیل بم پانسي ځکه اوس ټیم نا وخت دی نو د الله پاک پیغمبر او د نشم د دې یری د وجنه چې تهجد را نه پاتې کیږي او منځ را نه پاتې کیږي نو ما وی چې ترسو به د شپې ناسم خوراشه د قرآن تلاوت شروع کا نو د الله پاک پیغمبر چې بیګا کم حصہ د شپې بیا پاتې وکړه پای کې مې د قرآن تلاوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ابو بکر دا خبره ده دا ځکه بیګا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام زما خواله سل فیری راغی او ماته وی چې په ابو بکر باندې زما سلام وایا سل زل زما خواله راغی او ماته وی چې په ابو بکر باندې زما سلام وایا او بیا راغی ماته ویل چې د الله پاک پیغمبره بیګا می د ابو بکر په شونډو باندې سل پیری خپل شونډې لګولې دي الله نو چې په کوم شونډو باندې د قرآن تلاوت کیږي هغه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام خولای هغه شونډې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام خولای
دومره د قرآن فضیلت دی، دومره د قرآن ثواب دی. الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان بچے چې قرآن ختم کی، د کم انسان بچے چې قرآن ختم کی، نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي وی اے فرشتو د دې مور او پلار په اعمال نامه کې چې څومره ګناونه دي هغه ټول ولا وران کړي. په کوم ورځ چې ستا بچی د قرآن ختم وکړو په هغه ورځ باندې ستا د اعمال نامې نه الله ګناونه ختم کړو، ګناونه ختم کړو. دومره خو د قرآن ثواب دی. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې په ناظره باندې قرآن ختم کی او بیا روزانه د 200 آیتونو مبارکه او تلاوت کوي او دا انسان مړ شو، الله تبارک وتعالی خو دې بخله او بخله دې خو د وجه نه الله 15 نور مړو ته مغفرت نصیب کوي. په ناظره د قرآن ختم کو او بیا د روزانه 100 آیتونو تلاوت کو د 200 او عمل دې په کړه و مړ شو، نو الله خو ته بخله او بخله خو استاد د برکت د وجه نه 15 نور مړو ته هم مغفرت نصیب کیږي په مقبره کې. دا خو د ناظری دومره لوی ثواب دی. د ناظری چې بیا ترجمه وکړو حفظ وکړي چې د هغې به څومره لوی برکات وي. د قرآن تلاوت زیات کوئ، د قرآن تلاوت زیات کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الف لام میم دا زنوام چې یو حرف دی بلکې دا څو حروف دي؟ 3 حروف دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته وی د قرآن په یو حرف باندې الله سونه کې ورکی لسنه کې ورکی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الف لام میم یو حرف نه دی، الف ځان له حرف ته، لام ځان له حرف ته او میم ځان له حرف ته. نو په الف لام میم باندې سونه کې شي 13 نه کې شي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الف لام میم لفظ ولی ذکر کړي. قرآن کې خو نورم ډیر آیاتونه دي کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لفظ د الف لام میم ولی ذکر کړي چې په دې باندې 13 نه کوي دي، بل آیت ولی نه ذکر کړي. دې کې اشاره ده یوې خبرې ته او هغه اشاره دا ده چې د الف لام میم په معنی باندې څوک نه پوهیږي. د الف لام میم معنی چاله ورزي نه ورزي. مونږ وایو الله اعلم بمراده، الله په دې په معنی د دې حروف داسې معنی کو کنه. د الف لام میم معنی چاله نه ورزي او نبی رسول الله هغه لفظ ذکر کړی چې دغه په معنی باندې څوک نه پوهیږي. اشاره د دې خبرې ته چې کو په معنی پوهیږي او کنه پوهیږي په یو حرف درته لسنه کې ملاوي کی. کو په معنی پوهیږي او کنه پوهیږي څنګه چې د الف لام میم په معنی نه پوهیږي او په دې درته الله 13 نه کې ور کوي. نو مقصد دا دی کو د قرآن په ترجمه پوهیږي او کنه پوهیږي بیا درته الله څه در کوي؟ نیکی در کوي. بیا درته الله نیکی در کوي. ها چې بیا دې په ترجمه باندې ازده کو، په حفظ دې ازده کو، دا خو نور علی نور دی چې دا غي به څومره ثوابونه دا خدای ناظری دومره ثوابونه دي. یعنی ناظری دومره ثوابونه دي. نو قرآن دی ویلې دی په ترجمه دی ویلې په ترجمه وایا، حفظ دی کړي حفظ گردان کوا، استینه دی کړي په ناظره دی ویلې روزانه د 200 آیتونو مبارکه وس کوا تلاوت کوا. د دې ډیر زیات لوی فضایل دی او برکات دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و اذا مات حامل القرآن، اذا مات حامل القرآن، هر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض، الله تبارک وتعالى زمکه ته وحی وکي الله تاكل لحمه، زمکه د حافظ قرآن غوخه بګورته نه خوري. پزمکه باندې الله تبارک وتعالى د حافظ قرآن غوخه حرام کړی دی. غوخه زمکه د حافظ قرآن غوخه با نه خوري. دا معمولی انسان نه دی. ته د پزړه کې د قرآن آیاتونه مبارکه پراته دي، ته د پزړه کې د بخاری شریف احادیث مبارکه پراته دي، ته د پزړه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. از مکه د حافظ قرآن غوخه به نه خوري.
قالت الارض زمکه جواب ورکي ای وربي ای زما ربا کیف آکل لحما زبد د غوخي څنګه خورما وکلامک فی جوفی د چا پسینه کې چې ستا کلام پروت دی زمکه وی الله زره د غوخي نشم خوړی زبد هغه غوخه خورم څنګه چې د کوم انسان په زړه کې ستا کلام پروت وي د چا پسینه کې چې ستا کلام پروت وي الله تبارک وتعالى دومره لوړ مقام حافظ قرآن ته ورکړی دی جنت کې به مختلفې درجې کنه مختلفې درجې یو سړی د حافظ قرآن نه تپوس کوي چې حافظ صاحب ستا په جنت کې کومه مرتبه ده نو تپوس ته مکه و قرآن ته وګوره څومره چې د قرآن آیتونه دي دومره د حافظ قرآن درجې دي په جنت کې ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به حافظ قرآن ته وفرمایي وی قرآن لولا په ترتیل سره خپ مزه مزه باندې لولا او زه د جنت په درجو باندې ورخیجا کم ځای کې چې قرآن ختم شو اکستا درجه ده نو د قرآن چې څومره آیتونه دي دومره د حافظ قرآن په جنت کې څه دي مرتبې دي دومره لوړې مرتبې دي الله تبارک وتعالی حافظ قرآن ته دومره لوړ مقام ورکړی دی نو یو خدای چې موږ په خپل باندې هم پابندي کوو د تلاوت د قرآن په خپل تلاوت د قرآن پابندي کوو ځکه دا ډیر زیات لوی ثواب لري د دې نه بل غوره ذکر نشته د قرآن د تلاوت نه د صحابه کرام او د تابعین خدا طریقه و چې هغه په هفته کې قرآن ختمه قرآن کې څو منزل دي په قرآن کې و منزل دي کنه په قرآن کې و منزل دي دا منزلونه چې دي دا د صحابه کرام او د تابعین د سبق ویلو ترتیب دی ځکه چې هغه په هفته کې قرآن ختمه نو یو منزل به هغه په یو ورځ کې وي نو چې و ورځې به تیرې شي نو و منزله به هغوی پوره کړي د هغې طریقه دا وه چې هغې به په هفته کې قرآن ختمه مونږ کال راشي او کال تیر شي قرآن څوک ختم نه کړي د افسوس خبره ده که د افسوس خبره نه ده په هفته کې نشي ختمولی په میاشت کې ختم کا په میاشت کې نشي ختمولی په کال کې خو ختم که که نه نو کال پوره شي او د قرآن ختم پکې ونه کړی شي دا د افسوس خبره ده د قرآن تلاوت دا د زړونو نه زنګ لرکوي زنګ مخکې به د خلکو دا ترتیب و چې هغې به د شپې تلاوتونه کول د شپې به تلاوت شروع کو د نیمې نیمې شپې پورې به هغې تلاوت د قرآن کو په تهجد کې به د قرآن تلاوت کو زمونږ د خلکو نه تلاوت بالکل فاتح شوی دی بالکل فاتح شوی دی دی موبایل خو تی بالکل تلاوت فاتح کو مخکې به هر کس ته د قرآن سنه عیسه یادوه سنه عیسه یادوه او هغه سینه حدیث مبارک کې راځي وي په کومه سینه کې چې د قرآن سنه عیسه نه وي دغه سینه خو ډیران دی هغې سینې ته خو ډیران ویلی شوی دی چې په کومه سینه کې د قرآن د سره د عیسه نه وي الله په غزوه احد کې د مسلمانانو نه شهیدان لږ ډیر وشو نو چې شهیدان ډیرو نو صحابه کرام په خپلم ټول زخمیانو چې کوم ژوندي پاتې شو ټول صحابه کرام زخمیانو او ډیر شهیدانو نو د هغې دپاره یو ځای قبرونه وکنستل اجتماعي قبرونه یې وکنستل نو اجتماعي قبرونو کې چې بیا مړي خښی که نه نو دا به یو بل د پاسه نږدي دا به داسې ږدي چې یو به مخې ته بل ورپسې بل ورپسې داسې په لړاک باندې به ږدي پر لباندې به یې نږدي په اجتماعي قبر کې د مړو د دفن کولو طریقه دا ده نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله قبرونه تیار شو نو صحابه کرامو ته وفرمایلو وی قبلي طرف ته پکې هغه تنګ دی چې کم یو په دوی کې غوره او بهتر دی صحابه کرام ټول غوره دي ټول بهتر دي خو بیا چې په دوی کې کم غوره او بهتر دی هغه لومبیک دی قبلي سیټ ته صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبره موږ ته به څنګه پته لګي چې کم یو غوره دی کم یو په درجه کې د دې بل نه بهتر دی موږ ته به څنګه پته لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل تاسو وګورئ کنه کم تن ته د قرآن ایسه زیاته یاد و دا د بل نه بهتر دی او غوره دی
چاته چې د قران ایسه څومره زیاته یادای د قبلې تک دی بیا ورپسې چاته زیاته یاد او بیا پسې هغه دی بیا ورپسې چاته یاد او بیا پسې هغه دی په دې طریقه باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غورواله او بهترواله ثابت کړي په قران سره چې د چا پسې نه کې قران څومره زیات او دومره دا بهتر دی د بلنه دومره دا غوړه دی دو بلنه د دې وجنه حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی پتا سو کہ غوره انسان هغه دی چې هغه قرآن په خپله زده کوي او بل ته یې ښیي پتا سو کہ غوره او بهترم دغه انسان دی قرآن په خپله وی او بل ته یې ښایي دا د انسان دپاره صدقه جاریه هم ده حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای کله چې انسان وفات شي د اعمال سلسله ختمه الا ثلاث مگر درې اعمال داسې دي چې پس د مرګ هم د ثوابونه میلاویږي پاره کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی صدقه جاریه صدقه جاریه ده انسان ژوندې د منظم کوي روزم نسی حجونم کوي زکاتونم ور کوي ذکر او اسکارم کوي خدا د نیکو اعمال سلسله روانه وي تر مرګ پورې کله چې انسان مړ شو بس دا هر څه ختم خدري اعمال داسې چې پس د مرګ بیا د تسم ملاويږي ثواب ملاويږي فقط یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه ده صدقه جاریه په خپل ژوندانه باندې جمعات رخ کړي ده مدرسه دې رخ کړي ده ته مړی په قبر کې پروت په دې جمعات کې چې څومره خلک منځونه کوي په دې مدرسه کې چې څومره سبقونه ویل کېږي تا ته په مفت کې ثواب میلاويږي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح يدعو له نیکمل بچي چې دې مور او پلار له دعاګانې غواړي مور مړه ده په قبر کې پرته ده پلار مړ دی د قبر په تور تیرو کې پروت دی خو دلته بچی ته قرآن ښودلی و بچی چې قرآن راواخلي نو بچی سبق شروع کی وی الف لام میم بچی ته څو نیکی میلاو شي 10 مور او پلار ته په قبر کې په مفتو کې څو نیکی میلاو شي 10 نیکی مور په قبر کې پرته ده پلار په قبر کې پروت دی په دنیا کې چې بچی قرآن ختم کی دی بچی ته چې څومره ثواب په دې قرآن باندې میلاو شو دومره ثواب دی مور او پلار ته په لحد کې میلاو شو ولد صالح نیکمل بچی او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ د مولی سے پاغه سره پیدا اغستل کیږي عالم دی قاری دی حافظ دی په خپل ژوندانه باندې شاګردان تیار کړی دي په خپل دې په قبر کې پروت دی خو شاګردان لګیا دي په دنیا کې چاته قاعده خي چاته سفاره خي چاته قران خي چاته احادیث مبارکه خي چې څومره شاګردان د په دنیا کې سبقونه وایي استاد ته په قبر کې پس مفت کې سم ملاويږي نیکي ملاويږي نو په خپل هم قران وایي په بچو باندې هم قران زده کوي ځکه د بچي په مور او پلار باندې یو حق ده چې د بچي صحیح تربیت وکړي بهر حال د قران په فضیلت باندې یو څو خبرې مې درته ځکه وکړي چې روزه را روانه ده مونږ له د قران تلاوت زیات فکر دی یو خبره دویم دا دی چې د قران په درسونو کې مونږ له شمولیت پکار دی